السلام علیکم. که تاسو وغواړئ چې زما د فیسبوک پروفایل دې لاک کړي چې صرف زه ګورم او ما سره چې کم فرینډز دي چې هغوی ګوري، نو دا به څنګه لاک کیږي او په څه طریقه به لاک کیږي؟ دې دپاره به څه د ایپ ضرورت وي یا به په فیسبوک کې خپل سیټینګ کیږي. نو د هغې طریقه به زه نن تاسو ته په دې کې ویډیو کې ښیم، او که ویډیو م خوښه شوله نو مخکې شیر کوئ، لایک کوئ، ښکلي ښکلي کمنټس یې وکئ. ډېره اسانه طریقې ده. په د دې پیدا صرف دا ده چې هر سړی به ستاسو پروفایل نشي کولاولی، صرف هغه کسان به یې کولاوئ چې تاسو سره کم په فرینډس کې او تاسو به یې پخپله کولاوئ. نور چې کم تاسو سره انفرینډ کسان وي نو هغه به ستاسو اکاونټ نشي کولاولی. نو د دې به څه طریقه وي؟ راځئ زه تاسو سکرین سایډ ته بوځم چې پریکټیکلي طریقه درته وښیم. د ټولو ناول به تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک ته. کله چې تاسو فیسبوک اوپن کوئ نو دا 3 لاینز چې تاسو ته ښکاري دا به تاسو کلیک کوئ. دا 3 لاینز چې کله کلیک کوئ نو تاسو به لاندې راشئ. تاسو ته به لیکلي سیټینګز اینډ پریویسی، دا به کلیک کوئ. کله چې دا کلیک کوئ نو بیا به تاسو ته لاندې لیکلي سیټینګز، چې سیټینګز اوپن کوئ نو تاسو به بیا لاندې راشئ. تاسو ته به لیکلي پروفایل لاکینګ، نو چې دا تاسو کله کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. لاک یور پروفایل، میک یور فوټوز اینډ پوسټ مور private in one step. دا به تاسو ته بیا لاندې لیکلي only friends will see the photos post and stories on your profile. دا به صرف ستاسو هغه کسان ګوري چې کم تاسو سره فرینډس کې دي. کم چې تاسو ته فرینډس کې نه او تاسو ته یا ریکویسټ ولېږئ یا تاسو په آی ډي باندې کلیک وکړي نو هغه به هېڅ هم نشي کتلی. نو دا به څنګه لاک کوئ؟ تاسو ته لاندې لیکلي لاک یور پروفایل. نو چې دا تاسو کله وواخئ دې ته به لږ صبر وکئ. بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي، د تاسو ته لیکلي یو لاکډ یور پروفایل اونلی یور فرینډس کین سی د فوټوز پوسټ اینډ سټوریز آن یور پروفایل. تاسو به اوکې ووهئ. نو چې اوکې ووهئ دا به صرف او صرف تاسو په خپله ګورئ. ستاسو چې کم فرینډس دي هغه به یې ګوري، او نور چې کم باري کسان راځي نو هغه ستاسو دا نشي کتلی. که تاسو بیا غواړئ چې موږ دې دا واپس انلاک کړو او هر سړی دې ګوري نو دا یو لاکډ یور پروفایل تاسو په دې باندې کلیک وکئ. چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اټومیټیکلی به تاسو هغه سیټینګ ته لاړ شئ. انلاک به تاسو ته لیکلی، تاسو به پرې انلاک باندې کلیک وکړئ. چې کلیک وکړئ بیا ورته لیکلي انلاک یور پروفایل، نو تاسو به انلاک یور پروفایل ووهئ. نو اټومیټیکلی به ستاسو هغه لاک ختم شي د پروفایل نه. نو بیا به هر یو کس یعنې اوس یو انلاکډ یور پروفایل مور پیپل مای سی د فوټوز پوسټ اینډ سټوریز آن یور پروفایل. دا به اوس هر سړی ستاسو پروفایل کتلی شي. نو دا قوه نننۍ ویډیو که خوښه شوې مي ښه ښکلي مزیدار کمنټس یې وکئ، ویډیو لایک کئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کئ. که څوک غواړي نو چې ډېره اسانه شي ورته زما دا ویډیو وګوري او هغه خپل پروفایل باندې لاک ولګوي. په لوی الله م سپارم، انشاءالله ملاویږو به په بله ویډیو کې. د هغې پورې د الله په امان.